جنرال صاحب مبین او هغه د شترمرغانو یوه جوړه قندار نه راوستې ده. هغې فارم د غواګانو په برخه کې ډېر پیاوړی دی. زه د ریاست الوزرا د لوړ مقام د دفتر د لوی ریاست کې د ودانیو او حفظ و مراقبت د ریاست معاون په حیث دنده سرته رسوم. د وطن یوټیوب چینل درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله. لکه څرنګه چې په تیر خبرونه کې مو یادونه وکړه چې د شترمرغانو خبرونه غږ نه درلود، د مایک ستونزه وه. ان شاء الله مشکل حل شو. یو ځل بیا راغلی وو د کابل ولایت قلعه عبدالعلي ساحې ته. نو دلته چې د شترمرغانو فارم دی، دغه فارم کې د دې نه بلک معلومات لاسته راوړو. تاسو را سره اوسئ. لومړي سر کې دغه فارم که مسؤل چې دی له دنه بغواړو چې ځان معرفي کړي او نورې خبرې ورسره لرو. تاسو ځان راوپېژنئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم محمد ابراهیم دی او مسلک می انجینری ده. دولتي مصروفیت هم لرم. د هغې ترڅنګ غوښتل مې چې د دغې نایابه شیانو چې په افغانستان کې ډېر مروج نه دي او په دې برخه کې د وطنوالو د خدمت جوګه وګرځم. او د دغه شترمرغانو په حق لکه موږ ته معلومات راکړئ، درنو لیدونکو ته معلومات راکړئ. شترمرغ خو داسې یو پرنده دی چې د ډېر وزن د کبله او د کم وړو وزرونو چې دی لري، دی د پرش یا د الوتلو توانایي نه لري، اما د قوي پښو د درلودلو په هغه باندې د حدودا اعظمي سرعت 80 کیلومتره په ساعت لري. دا اصلا یو دشتي یا حیوان دی چې معمولا هغه اصلي مبدا د دې دشتي دی او د افریقا لوی وچې په دشتو کې لومړي ځل کې هغلته هغه شوي دي. بیا د اوسني نسلونه یې چې دي چې فارمي حالت ته راغلي دي او هغه اصلاح حالت ته راغلي دي، هغه د افریقایي نسل نه دي. فعلا دا په درې ګروپو باندې دي. یو یې سره غاړې والا دي، بل یې آبي غاړې والا دي او بل یې تورې غاړې والا دي. نو دغه کوم نسلونه چې دلته افغانستان کې یا ایران کې یا په دغه قومه کې خلکو سره دي، دا آبي ګردن والا دي. دغه اصلاح شوي او دا اصلاح شوی نژاد د کاناډا د خلکو زحمت دی چې په دې استلی دی او دغه نتیجې لاسته راوړې ده. دا د وزن په حساب باندې او د انسانانو سره د ښو روابطو په درلودلو سره، یعنی وحشي حالت نه نسبتا د اصلاح شوي دي، اهلي حالت ته راغلي دي. نو د نتیجه د فارم په هغه باندې هم د غوښې، هم د تولید د نسل او هم د مرضونو د دې شیانو په مقابل کې د قوت په حساب باندې پیاوړي دي. نو دغه نسل چې دی د آبي ګردن نسل هغه دی. ډېره زیاته مننه انجینر صاحب، خوشحاله اوسئ. تاسو چارو کې بریا غواړو. د هګۍ په څو ده او تاسو چې اخیستل ته بچي ماخیستي؟ د ملي مارکیټ په حساب باندې داسې کوم خاص مشخص هغه نشته دی. هغه هګۍ چې هغه نطفه ولري، یعنی بچی ته قابل د پیدا کېدو وي، هغه د 2000 افغانیو نه پورته ده. او هغه هګۍ چې فرضاً دغسې یو حالت سره نه وي، خوراکه دپاره وي، هغه د 1500 افغانیو نه ښکته ده. چون داسې عمومي مارکیټ وجود نه لري، تر اوسه خلکو دغه هګۍ د خوراک دپاره نه دی هغه کړی، لازم نه دی لیدلی. هغه کوم موضوع چې د هغه دپاره د تولید نسل دپاره هغه خلک ډېر هم نه خرڅوي، ځکه څوک چې خپل شترمرغان لري د تولید دپاره خپله یې ماشین ورته ایښی او د هغې نه تولید نسل کا. خو د دې د یوې میاشتني بچي قیمت چې دی حدودا د 6800 نه تر 2500 افغانیو پورې د کابل بازار کې قابل د دریافت دی. ډېره ښه ده. تاسو د ماشین یادونه وکړه، ماشین ورته په څه واخیستی؟ موږ تر دې دمه پورې د ماشین په اړه باندې اقدام نه دی کړی، ځکه تر اوسه پورې دغه کوم لوی شترمرغان چې دي په هګیو نه دي راغلي. نو راتلونکي پسرلي کې به د دې دپاره د مناسب ماشین د تدارک لارې چارې سنجوو او هغه به بیا د هغې دپاره د مطمئن برق سیستم به برابروو او راتلونکي کال کې به بیا انشاءالله خپل تولید لرو. د دې ماشین به څو وي که معلومات ولرئ؟
دقیق معلومات نه لرم خو داسې یو مسله ده چې ممکن تر هغه تولیدي ظرفیت د ماشین پورې اړه لري چې څو دانې هګۍ پکې ځای په ځای شي او څومره مطمئن ماشین وي د لوړې کمپنۍ نه وي خو تر 50-60 زره افغانۍ پورې یو مناسب ماشین کېدای شي چې هغه خپل مشکل کوي. وختي چې ما باندې مغاګو کې چې لګ لري اوس هغه کم چې شوخ ده پکې کنه نه ته ویل چې لغت ورې کنه دا څه حساب دی تر اوسه کم کس خو کار کړی چې خاطر لري یاره ډیر خو نه خو داسې یو مسله ده چې دا په انسان باندې ورځي خو ناپامه کې انسان وي او دای ور باندې وکړه خامخا اگر چې د انسان نه ډاریږي ځکه هغه یو قسم ته هغه پایپونه چې موږ ځان سره کله ناکله د احتیاط په خاطر وړو ځکه حیوان دی د خودمره یاد ساتنه نه لري یاد فراموشي لري د خپل مالک او د کاریګر په اړه باندې احتیاط هغه موجود وي بیا چې دغه هغه ورته وکړي نو بیا د خپل درنځي لري. په لومړي ځل کې معلومات راکړي چې په افغانستان کې چا دا دغه نسل وارد ک افغانستان ته یاره په دې اړه باندې خو ادعا به خلک لري خو زه چې څومره فکر کوم دا یو 3 وطنواله دي چې هغه دا کار کړی دی یو دلته د هزارګانو د ورونو نه یو رجایی په نامه باندې دی او بل همدغه خیبر شیرزای په نامه باندې فارم چې دی چې موږ دغه کوم لوی شتورمرغان ته خریداري کړي دي او د واړه نسلونه یې مخترع کړي دي ځکه دغه هم ماشاءالله هم فارم ډیر معیاري دی تجربه یې هم لوړه ده هغه د پام نسونه سره اوچت کړي او د تعداد په حساب مغه سره تقریبا 130 دانې تولیدونکي شتورمرغان وجود لري او یو په هرات کې دی چې هغه هم د دنیای سلامت په نامه فارم دی. فکر کوم دغه درې په داس تقریبا یو وخت کې د جنرال صاحب موبین هم لري کوم فارم جنرال صاحب موبین او هغه د شتورمرغانو یو جوړه قندار نه راوستي دی هغه فارم د غواګانو په برخه کې ډیر پیاوړی دی نو ډیر هڅې روانې کړي دي خدای دې موږ سره کامیاب پکې لري هغه فارم د غواګانو په حساب باندې ډیر لوړ شتورمرغ تنه یو هغه شکل دی ممکن توسعه ورکوي ممکن په دغه اکتفا وکړي. سلامت سي په څونو وخت کې دا رسیږي چې یو مشتنه بچی تاسو په 3000 افغانۍ شاوخه خلای په څونو وخت کې دا رسیږي دا هغه د کوم اهداف د پاره چې وی لومړی هدف مثلا د تولید نسل لپاره دی 2.5 کالو کې دا تولید د نسل ته یعنی هغه اچولو ته دی آماده کیږي 2.5 کالو نه 10 میاشتې به دی ته معطل کوي ترڅو دی پای باندې راشي او کچیرته د دې هدف چې د غوښې د پاره وي هغه د لسونه تر 14 میاشتو پورې چې تر اوسه پورې په افغانستان کې د دوی د کمبود د وجه خلک د ته نه دی برابر شوي چې دا غوښې ته وساتي اماغه د ترویج په حالت کې دی چې نن تاسو سره پیدا شي بل څوک درته راځي درنه اخلي یعنی هغه کلوي وي کواړه وي د توسعه په حالت کې دی خلک اوس تقریبا په ډیر زیات تعداد باندې نه وختي مغایرت سره یادونه وکړه کوم یو ته ویل چې مړ شو کنه د به کپوش چې مثلا وس د هلاکت په وخت کې د علالوي غوخه خوري کڅنګ کنه تر سم کار نه کړ یاره نو دغه د غوخه د پاره خو کچیرته وغوښتل شي چې مارکیټ خو وساتل شي او دغه خلک چون د غوخه سره نابلد دي نو غیته بعد با کیفیت غوخه ورکړل شي او د دې غوخه هغه وخت با کیفیت کیږي چې د لاسم یشتونه د دوی عمر زیات شي په دې حالت کې بیا د دې غوخه ډیره خوندوره او ډیره مناسبه وي اما کدی داسې یو حالت کې وي چې د دې سنټر د ښکته وي غوخه خوندور نه وینو د خلک غلمړي خوراک وی البته خوراک هغه چې زردی د اگې د دې په وجود کې چې تقریبا 2.5 هفته د دې د پیدایش د اگې نه ورسته د منځ ځي هغه چې د منځ ولار شي د دې غوخه د خوړلو ده ما دومره خوندور نه وي خو هغه کوم چې د موږ مړ شو هغه بيخي یعنی د حلالېدو نه وتلای وشپه مړ شوی و زه فکر کوم چې خوړلې وو بنده شي پیدا کړای و نه د غستونز په خاطر باندې غمړ شوی و او د دې متوسط نه مړ شوی و د لوی چې د بیا ډیر مقاومت لري په دې کې د مړینې کچه بيخي په ډیره کمه فیصدي کې ده یعنی ډیره کمه فیصدي کې دا واقع کی چې مړ شي او د وړو کې ضایعات وی معمولا 2% وی ته ساتنې پورې تغذیه پورې ده تر د ځای پورې ده چې ډیره کمه فیصدي دا ضایعات لري چې دومره ډیر د توجه وړم نه دی او معمول وي دغه امانه په ختمېدو د جمع لپاره څه مادي ولتر لري چې څه ورته ضرورت ده چې تاسو ورته هغه کې ماده شي بالکل دغه کوم کوچونی شتورمرغان چې دی خو عمل ته وطاق دی نو د همدې وطاق مخې ته یو څه صاحبان نورم را جوړو چې حد اقل د باران او د واوري او د دې شانو نه مطمئن ووسی ان شاء الله وسه پښتنه کو بیا خبرونه پای ته رسو هرونغاړو یا څومره سرمایه‌ګذاري مو کړې ده په دغه برخه کې د شتورمرغانو ما ورچ ګورو
سیرلیم شته چې هغه کې پنجابي نه پاکستاني او اصلي وزیم شته پکې اصلي هدف خود التزما د شترمرغانو او د همدغه پاکستاني وزو د نسل ترویج دی چې دلته د وطنوال لپاره داسې نسلونه ولرو چې هغه پاینده کې دلته ډیر ګټور تمام شي نو دقیق د سرمایه په اړه مې ولا کدا سي هغه کړی تاسو مختي د دولتي وظیفې د مصرفیاتو خبره وکړه څه دنده لرئ زه د ریاست الوزرا د لوړ مقام د دفتر د لوی ریاست کې د ودانیو او حفظ مراقبت د ریاست معاون په حیث دنده سرته رسوم او دا ویاړ د مخکې نه لرم او تر اوسه پورې د وطن خدمت کې بوخت یم ډیره ښه تاسو چارو کې بریا غواړو عزتمند اوسئ موږ هم د وطن یوټیوب چینل نه چې دغه رقم ته موارد په تصویر کې راخلي او خپل هموطنان حمایه کوي په دې برخه کې ډیره مننه او قدردانی کوو دا ډیر مؤثر کار دی دا د خلکو سره ډیر کومک دی عزتمند اوسئ هغه یو نام خدای ډیر خیر دی ساقه منډه ورکړه منډه ورکړه